د خوست کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري 100 تنو معلولینو ته یاد ویلچرونه د ذکر شوي ریاست په انګړ کې وویشل شول. یا د همکاري د اوما مؤسسې په مالي تمویل ترسره کیږي چې ټولټال پرې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی. نو دغه د مؤسسې طرف نه دا امداد راغله د خلکو لپاره چې هغه ویلچرې دي، غالبا 100 دونې ویلچرې دي. د هر یو ویلچر 3,000 قیمته مجموعه 3 لکو ته رسیږي. او دغه وزارت طرف نه موږ ته دغه راغلي او د خلکو سره موږ غوښتي چې د ته په شفافه طریقې سره دغه تقسیم وشي او توزیع وشي. بلخوا معلولین په دې وخت چې د یاد مرستې پر مټ ورته سہولتونه برابر کړل. خو ورته مهال د ژوند په نورو برخو کې د ورته همکارۍ غوښتنه کوي. ویلی نه تنه کو دا ډیره مننه مونږ تنه کو چې زه 2 زمان پل لرم دوړو خبرګو ته موته بایسکلونو ورکړل عینه دوړه کې نوستي یو هغه د یو داغه ده او زه غواړم چې آینده کې موږ سره د نورو کوم غنه مطلب یو څه کومک سره وشي ځکه چې کور یو ز سرپرست ځکه مشورون زمان مې دوړه داغه دي چې شیال دي دا خو ډیر ښه کار وشلو ځکه موږ په کور کې بیا دا رقم نشو ګرځېدلی. اوس په خپل دوکانونو ته پکې ووځو بس ډیر ورسره خوشحاله یم دې سره. خو د دې ټولو غوښتنو په ځواب کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دوی اکثریت معلولینو ته هغه کارتونه جوړ کړي او ځینو نورو ته د جوړېدو په حال کې دي چې له مخې نغدي مرسته ترلاسه کولی شي.